یو سړی به وي بد اعمال به کوي خاتمه به ښه شي. دا ولې امام ابن رجب رحمه الله لیکلی و اصل کې د په زړه کې به فرق وي، ریا به وي، اخلاص به پکې نه وي. د دې وجه نه په آخر کې به د اعمال خراب شي. د دې وجه نه حدیث کې هم داسې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالخواتیم. د انسان هغه عمل ته اعتبار دی چې په آخر ژوند کې کم عمل وکړي. که په آخر ژوند کې دته د نیکو اعمالو توفیق میلاو شو نو دغه انسان کامیاب دی، او که په آخر ژوند کې د انسان بد اعمال وکړل نو دا انسان بیا ناکام دی. همیشه د پاره دا دعا غوښتل پکار دی چې یا الله زما خاتمه ښایسته کې، او يرم پکار ده چې اسې نه په آخر وخت کې زما د اعمال برباد شي او زه دا دومره خواریانې وکم او د دې ماته څه نتیجه میلاو نشي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو خاتمې په نیکو اعمالو برابرې کړي، او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د بدو اعمالو نه وساتي، او الله دې زمونږ او ستاسو خاتمه په بدو اعمالو باندې نه ګرځوي.